د قبر داسې مار لړم دی نو چې سړی وخوري تور سکار ترې جوړوي نه. تاسې به اورېدلي بلکې احادیثو کې راځي دغسې ملایان په نصیحتو کې م وایي چې قبر کې یو څوک کښېږدي د قبر کې لړم پیدا کېږي مار پیدا کېږي فلان کېږي ها کېږي. دغه لړم نه ده چې دا په مځکه کې ګرځي یو ځای په غار کې، نه دغه مار ده چې دا اوس دلې ګرځي. دغه لړم چې په قبر کې پیدا سي پر دا سړي مسلط سي دا هغه بد عمل ده چې ده په دنیا کې کوي. دغه مار هغه عمل ده چې ده په دنیا کې کوي، خو په دنیا کې د ده مدرکه ضعیفه وه، ده نه وه پېژندی. لکه یو کوچنی هلک چې اوس دلته مار مخته راسي هغه ته ډېر ښه ښکارېږي لاس وړي، د ده مدرکه ضعیفه ده، دی مار نه پېژني چې دا مضر شی. دغسې دنیا ده ته د یو دغسې شکل ورښکاره کوي چې ده ته په هغه خپل وخت کې مرغوب سي، پوره ادراک یې ده نه وکړی چې هلته نورانیت پیدا سي، پوره ادراک یې وکړئ هغه کوم ګناه چې ده هغه عین د هغه منفور شي په شکل کې ښکارېږي چې هغه مار یا هغه لړم یا هغه یو درنه اوسپنه ده پر سړي راغورځي، یا هغه د اور سکروټه د سړي ته نږدې کېږي، یا هغه د قبر توره شپه ده چې سړي ته معلومیږي. دغه شیان په دغه حالت کې دا حقایق دي، دغه حقایق ورته کشف شي. په داسې حالت کې بیا دغه سړی دغه ګناهونه نه کوي، ځکه له مضرو شیانو خو سړی احتیاط کوي. که مال دولت در سره ډېر شي نو تا نه به کم نه کړي د قبر تکلیف.